د فرانس ښار سنټرل نه په 37 کیلومتر په لرېوالي باندې د اټلانټیک اوشن په خطرناکو اوبو د پاسه یو سنسان لایټ هاوس جوړ شوی دی او د دې لایټ هاوس په باره کې یو خبره مشهوره ده چې څوک هم په دې لایټ هاوس کې ډیوټي کوي هغه ته به د میاشتې 1.2 میلیون ډالر سیلري ورکول شي چې د دې نه 32 کروڑ روپۍ جوړیږي خو لیکن تر دې باوجود هم 1991 نه واخله تر اوسه پورې دې لایټ هاوس کې څوک هم د ډیوټي لپاره راضي نشو دلته د ډیوټي د نکولو د وجې نه چې تاسو خبر شئ نو تاسو به حیران پاتې شئ پښتو هالیوډ ایکسپلینر په یو بل ویډیو کې تاسو ته خوش آمدید عام طور باندې لایټ هاوس په سمندر کې په اوچت ځای باندې یا د یو چټان د پاسه جوړیږي چې د دې رڼا په سمندر کې بحري جهازونو او کشتو ته صحیح لاره وښيي چې هغه د سمندر د غاړې او یا په سمندر کې موجود د غټو کاڼو د ټکراوېدو نه بچي پوره دنیا کې دا وخت 18000 نه زیات لایټ هاوس دي خو لیکن په دې کې 4000 لایټ هاوس داسې دي چې هغه په مکمل طریقه باندې اکټیو دي خو په هغه 4000 لایټ هاوس کې یو لایټ هاوس داسې دی چې د هغې په باره کې خلک خبرې کول نه هم یریږي او هغه دی لجیمو لایټ هاوس د 1888 نه واخله تر 1904 پورې دلته کې 31 بحري جهازونه غټو کانو سره ټکراو شوي دي او ډوب شوي دي او په هغه کې لګبګ د 250 نه زیات پسنجر مړ شوي دي او دا لایټ هاوس په سمندر کې د دې لپاره جوړ شوی چې دا په سمندر کې غټ بحري جهازونه د غټو خطرناکو کانو نه بچ کی دا لایټ هاوس په 1904 کې جوړول شروع شوی او په 1912 کې مکمل شو 118 فوټ اوچت دا ټاور چې د په جوړېدو کې اته کاله لګېدلی او د دې په کنسټرکشن کې 5 لک ګرینایټ کاني او 10000 ټن کانکریټ استعمال شوی خو لیکن یو خبره چې هغه ټول خلک حیران کی او هغه دا چې دا لایټ هاوس همیشه د سمندر په غټو چپو کې او په دن کې پټوي او دلته د سمندر چپې دومره اوچتي او طاقتوري وي چې هغه دا پوره لایټ هاوس پټي 5 دسمبر 1991 چې دا په هسټري کې ټول نه خطرناکه طوفاني ورځ و چې 60 فوټ اوچتي چپې د لایټ هاوس سره ټکراوي دي او دغه وخت د دې لایټ هاوس نگراني پیرلی ګوف کولا او هغه په دې طوفان کې ډیر زیات یریدو چې په دې کې اچانک هغه د هلیکاپټر आवाज واوریدو او هغه د داسې ښکاري چې کې د شي زما مدد لا څوک راغلی وي خو لیکن هغه هلیکاپټر د چشانو چې هغه یو فوټوګرافر او په دغه ورځ د سمندر د طوفان تصویرانې اغوستل چې کله پیرلیګوف د لایټ هاوس د دروازې نه بهر راووتو نو په دې کې د شاته نه یو غټه چپه راغله او پیرلیګوف یې ځان سره یوړو او تر اوسه پورې په سمندر کې د هغه باډي میلاو نشوه خو لیکن یو تصویر ضرور میلاو شو کوم چې کوشن د هلیکاپټر نه اغوستی و د هغه تصویر نه بعد دا لایټ هاوس ډیر زیات فیمس شو او د هغه تصویر د وجې خبرې داسې هم مشهور شوې چې هغه د وجې دا لایټ هاوس نور هم خطرناک شو دی خوفناک لایټ هاوس چې خلک وګوري نو اکثر له په ذهن کې دا خبر راځي چې دا لایټ هاوس جوړېدل ولې ضروری او دا خبره ولې ضروری ده چې په دې لایټ هاوس کې به لایټ همیشه بل وي د دې په هسټري ځان په هولو د پاره به موږ یو څو کاله وروسته دا هغه دور دی چې په کوم وخت کې بعد سفر د پاره نه ګاډیو او نه روډ او په اوږد سفر باندې د تلو د پاره به د ټول نه بهترین لار وا د سمندر لار خو لیکن دلته یو غټ پرابلم او هغه دا چې په سمندر کې به غټ جهازونه غیبېدل او خلک به په سمندر کې په سفر باندې روان شو خو واپس پاکله هم نه راتلل ولې چې د دنیا 71% حصہ په سمندر کې خوره ده په خوا په زمانه کې به خلک چې کله په سمندر کې سفر کولو هغه ته به هیڅ پته نه لګیدا چې زموږ منزل زموږ نه څومره لري دی ولې چې نیویګیشن په دنیا کې هغه ټایم د ټولو نه غټه مسله وه او هغوی به خپل ډایرکشن ته د کتو دپاره نور ته کتل او یا به یې د شپې ځان ته ستوري په نښه کول چې د هغې د وجې به دوی ته په سمندر کې په تلو کې مدد میلاوېدو او د هغه وخت جهازونه دومره بیکاره وو چې په سمندر کې به لرې هم چېرته طوفان راغلو نو دا جهاز به دلته په خوځېدو شو او د دې د وجې به دا په میاشتو باندې په اوشن کې ګیرو او د غاړې د نه میلاوېدو د وجې به دوی د لوږې تندې نه په سمندر کې مړه شو او یو بله داسې حادثه هم شوې وه چې هغې په سمندر کې روان خلک ټول حیرانه کړي وو د کلي یو جهاز چې په هغې کې تجارتي سامان او د خوراک څښاک هم ډېر هر څه موجود و دا جهاز په خپل سفر باندې روان و چې کله ایزیورس آیلینډ ورسېدو نو هلته یو غټ سمندري طوفان د جهاز سره ټکراو شو او دا طوفان دومره پاورفل و چې جهاز د پایلټ نه او د پوره عملې د کنټرول نه بهر شو او په کتو کې دا جهاز یو غټ کاڼي سره ټکراو شي چې د هغې د وجې د جهاز نیمه حصه د جهاز نه جدا شي او په دې حادثه کې د 200 کسان نه زیات کسان مړه شي د دې حادثې نه 1600 سال مخکې دنیا کې د پیله لایټ هاوس شروعات شوی خو د هغوی دپاره د ټولو نه غټه مسله وه لوکیشن په غور سره د نقشې ته وګورئ چې د دې ښار په غاړه باندې غټ بحري جهازونه او کشتۍ تېرېږي او دغلته ګیر چاپېره څوکیدار کاڼي وو او چې کله به هم دغلته د شپې جهاز تېرېده نو دغې نوکیلي کاڼو سره به ولګېده او سوري به شو او هغې ته به په مزه مزه اوبه راسټارټ شوې او هغه شپ به د اوبو نه ډک شو او ډوب به شو نو د هغې وخت راجا کینګ پټولمي د هغه وخت مشهور ایکسپرټ کسان راغونډ کړه چې د دې مسلې څه حل روباسي نو هغه ایکسپرټ کسانو یو داسې ماډل جوړ کړو چې هغه به د شپې دا شپ د کاڼو نه هم بچ کوي او د غرونو به هم او چې کله هم په سمندر کې طوفان راشي نو دا لایټ هاوس په هغوی ته سګنل هم ورکوي دا یو داسې مینار و چې دا 284 فوټ اوچت او دا مکمل د وایټ ماربل نه جوړ شوی او دا ټاور پلیکسنډریا په غاړه باندې جوړ شوی چې د هغې په سر به د شپې یو غټ اور لګولی شو او د هغې د لګېدلو دپاره به لګاتار تیل او د خشاک سپلای کېده او دا ټاور په دې ټایم په دنیا کې په اووم نمبر د ټولو نه خطرناک ټاور یادېږي او د دې نه بعد په دنیا کې ډېر ملکونو دا ټاور جوړول شروع کړل خو په دې دور کې څه بحري جهازونه داسې دي چې په هغې کې ایډوانس نیویګیشن
فیچرز وي او د هغې د وجې زیاتره لایټ هاوس شاړ شول. اوس به خبرو باندې ځان پیو کم چې د دې لایټ هاوس په باره کې مشهور شوي دي. ټول نه پهله خبره کوو د 1.2 میلیون ډالر سیلري په باره کې. آیا دا خبره رښتیا ده که درو چې په دې ټاور کې څوک کار کوي نو هغه ته به د میاشتې 32 کروڑ روپۍ ملاویږي. 1991 کې کله چې پیریالي ګوف مړ شو نو د هغه د مرګ نه بعد دا لایټ هاوس هغوی اټومیټیک کو چې د هغې نه بعد به دغلته څوک هم کار لا نه تلل او دا لایټ هاوس یې ډایرکټ سټلایټ سره کنیکټ کو چې د لرې نه هم دا لایټ هاوس کنټرول کیږي. په دنیا کې داسې لایټ هاوس هم دي چې په هغې کې اوس هم خلک کار کوي او دغلته کار کول د مرګ سره لوبې کول دي ولې چې دغلته عام انسان د څلورو ګنټو نه زیات نشي اوسېدی. نوما پیټرز نومي هلک ویلي وو چا چې په لایټ هاوس کې ډیوټي کړې وه هغه وایي چې په لایټ هاوس کې لومبنۍ شپه ډېره زیاته خطرناکه وي ولې چې د سمندر تیزې څپې ټاور سره ټکراویږي او د هغې د وجې دا ټاور ټول ډکي او د هغې د یېرې د وجې دلته شپه ورځ سړی ویښي او هغه دا هم وویل چې ما کله هم په ژوند کې داسې ځان نه دی یوازې محسوس کړی. عام طور باندې دلته د کار کوونکو سیلري د 70,000 ډالر نه والا تر 80,000 ډالر پورې وي خو لیکن د 1.2 میلیون ډالر سیلري ورکولو لایټ هاوس اخر کہانی څه ده. دا دومره غټه تنخواه چې خلکو ولیده د دنیا د مختلفو ممالکو نه 50,000 خلکو دې ته اپلای وکړه خو لیکن د دې حقیقت نور دی. ملګرو کله چې دا ټاور جوړ شو نو په هغه وخت په دې باندې خرچه 1 لک یورو راغلی وه چې د هغې نه لږ په دې وخت کې 29 کروڑ روپۍ جوړیږي. زما تاسو نه یو سوال دی چې یو لایټ هاوس جوړ شوی په 29 کروڑ روپۍ باندې وي نو په هغې کې کار کوونکو له 29 کروڑ روپۍ سیلري څنګه ورکوي؟ دا یو قسم لا بزنس دی چې هغوی د ستاسو نه فایده اخلي او تاسو سره یو غټ سکیم کوي او د دې دوکې شکار زیاتره هغه خلک دي چې د دې لپاره مختلف ویب سایټ نه اپلای کړي وو او دا حقیقت دی. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډېر زیاته خوښ شوي وي. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. الله پامان.